سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د لاجورد لاره چې افغانستان د ځمکې له لارې له اروپا سره وصلوي نن غرمه مهال د ولسمشر غني او د دغې لارې د غړو هیوادونو د مشرانو له لوري پرانیستل شو. د دغې لارې په پرانیستو سره به د لومړي ځل لپاره د افغانستان 83 ټنه مالوچ، 23 ټنه ممیز، 26 ټنه د هندوانې زړي او څه باندې 2 ټنه کنجد د افغانانو د موټر په وسیله د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته ولېږدول شي. ولسمشر په دې مراسمو کې وویل دا همګړی افغانستان د سیمې هیوادونو پر یوې مهمې څلورلارې بدل شوی دی. ما احساس د ویاړ ده چې نن افغانستان بیا خپل ځای په منطقې او نړۍ کې پیدا کړ او هیله مې دا ده چې هماغه رقم چې د ورېښم لارې کې ځلیدو، د راجورد لارې کې ځلیدو، بیا وځلیږو او افغانستان په پښو ودرېږي. له دې سره سم ولسمشر غني وایي د همګړی افغانستان د سیمې د وصل په ټکي بدل شوی دی. ښاغلي غني نن غرمه مهال په هرات کې د لاجورد لارې له پرانیستې مخکې په یوې ناسته کې زیاته کړه چې څو کاله مخکې د سیمې ځینې هیوادونو افغانستان ګواښه او ویل به یې که چیرې خپلې پولې وتړي نو افغانستان به د خوراک ډوډۍ ونه لري. خو د همګړی افغانستان یوازې پر یوې لارې محدود نه دی. ولسمشر همداراز پړه کړه چې د لاجورد لارې یوه موخه له اروپا سره د سویلي اسیا نښلول دي، ځکه د افغانستان خلک وصل غواړي نه فصل او موږ د اړیکو او همکاریو غوښتونکي یو. چند سال پیش 4 سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوصل است. ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل. ما جدایی نمیخواهیم، ما انزوا نمیخواهیم، ما ارتباط و همکاری میخواهیم. د هالند دفاع وزیر وایي د هالند خلک او حکومت به د افغانستان ترڅنګ پاتې شي. نوموړي تیر مازدیګر له ولسمشر غني سره په کتنه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له هلو ځلو ملاتړ وکړ او په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د اقداماتو او د ښځو حقونو ته د پاملرنې له امله مننه وکړه. ښاغلي غني له افغانستان سره په بېلابېلو او په ځانګړې توګه په بنسټیزو او د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د هالند له لوري د افغان ځواکونو د روزنې له امله مننه وکړه. له دې سره سم د هالند دفاع وزیر د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې ویل هیواد یې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز د افغان ځواکونو پرمختګ، وده او د ترهګرۍ پر وړاندې روانه مبارزه هم وستایله. په دې کتنه کې چې تېره ورځ په سفید ارمانۍ کې ترسره شوه د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د افغان ځواکونو پر تجهیزېدو ټینګار وکړ. او د ملي پوځ یوه چورلکه د فاریاب په پښتون کوټ ولسوالۍ کې رانسکوره شوه. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي دغه چورلکه چې د یادې ولسوالۍ د سرحو سیمې یو شمېر کورنۍ میمنې ښار ته لېږدولې د بیرته جګېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته وکړه او په ترڅ کې چورلکه یو څه زیانمنه شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یادې چورلکې سورلۍ ته زیان نه دی اوښتی او هغوی بیا د یوې بلې چورلکې په وسیله د فاریاب مرکز ته لېږدول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.